ملګرو نن زمونږ د یوټیوب د چینل زر ویډیوګانې پوره شوې. په دې زر ویډیوګانو کې 15 شپېته ویډیوګانې د متفرقې دي او 215 ویډیوګانې د رحمان بابا په کلامونو باندې د شرح ویډیوګانې دي. 200 ویډیوګانې دا ما د غنی خان په نظمونو باندې کړي دي سره د شرح او وړاندې د غنی خان کوم نظم ما شرح کړو او په کوم تاریخ باندې نو دا تاریخ او دغه نظم بس سره د تشریح تاسو سره وروسته شریکوم. خو دویم کوم یو نظم و د غنی خان چې هغه ما شرح کړو نو هغه نظم د فلسفي د ملک ولاړو او چاپېره تر عالم. دا نظم ما په 15 جنوري یعنی د وړاندې میاشتې په 15 تاریخ په کال 2021 کې شرح کړو او زه بیا خبر نو ما ډېرو ملګرو خوښ کړو. ډېرو ملګرو پکې د حوصله افزایي دپاره کمنټس را لېږلي وو خو ما نه دي کتلي. دریم نظم چې و نو هغه نظم نو هغه ما په درېیمه ویډیو چې ما کوله د غنی خان نو هغه ما د غنی خان او د مولا په منځ کې څه اختلاف دی یعنی غنی خان د مولا نه په څه باندې اختلاف لري نو په دغه باندې ما خبرې کړې وې او دغه تاریخ و 8 اپریل کال 2021. څلورمه ویډیو چې وه د غنی خان په کلام باندې نو د دې ځای نه موږ په باقاعدګۍ سره شروعات وکړل او دا نظم و د غنی خان د سوال جواب د لیونی او مولا په سرنامه باندې. دا نظم په 12 مئی یعنی د 15 میاشتې په 12 تاریخ کال 2021 چې موږ په دې باندې ویډیو کړه او د دې نه پس الحمدلله ماته الله سبحانه وتعالی همت راکو توفیق راکو او علم راته راکو د خپل طرف نه او ما د غنی خان په کلامونو باندې شروع کړله تر دې چې نن 200 ویډیوګانې د غنی خان په کلامونو باندې زما په یوټیوب کې پرتی دي چې په ټولو پښتنو کې خپاره شوي دي. الحمدلله چا چې هم په غنی خان باندې کار کړی دی نو د ټول نه زیات کار د دې اعزاز الله مال راکو چې د ټول نه زیات کار په غنی خان باندې ما کړی. ما په سوشل میډیا باندې او تر دې چې کتاب په هم زما چې نوم دی د غنی خان حقیقي پیژنګلو هغه هم الله سبحانه وتعالی میدان ته راوستو نو لیک مې په هم وکړو او ویډیوګانې په هم کړي دي. و زما عزتمندو هغه وړاندې کم نظم و چې ما د غنی خان شرح کړی دی نو د هغې سرنامه ده مینا او حسن. دا کم تاریخ و چې کله ما په دې باندې شرح کوله نو دا 19 د مارچ د میاشتې نه درېیمه میاشتې 19 تاریخ و او کال 2020 و. کال 2020 د میاشت و د مارچ او تاریخ و 19. نو د دې نه پس تقریبا د جنورۍ پورې ما خپل چینل نه دی کتلی او خلقو دغه نظم ډېر خوښ کړی دی. دغه نظم الله سبحانه وتعالی مال اعزاز راکو چې ما د غنی خان وړاندې نظم چې کوم شرح کړی دی نو هغه د هغې سرنامه ده مینا او حسن. چې مینا څه ته وایي حسن څه ته وایي الله سبحانه وتعالی کوم څیز قدروي نو هغه ما چې شرح کو نو دا ولې زه د دغه کیفیت نه تیر شوی یم او الله سبحانه وتعالی مال د خپلې مینې نه مینه راکړې وه زه پوه شوم چې ها دا مینه څومره لوی څیز دی. نو دغه نظم څه دی هغه زه تاسو ته یم. غنی خان په دغه نظم کې وایي چې ستورو ته اسمان کې یو ورځ وی هلال خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال. سپوږمۍ یو ورځ ستورو ته ووی په اسمان کې چیرې دا څه عجیبه ویش شوی دی تقسیمونکی څوک دی الله. څه تقسیموي دوه څیزونه تقسیموي یو حسن یعنی جمال چې ورته وایي بله مینه. نو سپوږمۍ د ستورو ته وایي چې ګوره خدای آدم له مینه ورکړه او موږ له تش جمال. ای ستورو تاسو څومره ښایسته یې الله در څومره ښایست درکړی دی
د شپې ځلېږئ په اسمانونو کې، زه څومره ښایسته یم، ټوله دنیا رڼا کړمه. خو آدم یعنی انسان له الله سبحانه و تعالی د دې جمال او د دې ښایست نه هم قیمتي څیز ورکړی دی، او هغه څه څیز دی هغه مینه ده. خدای آدم له مینه ورکړه، موږ له تش جمال. موږ له الله ښایست راکړی دی، نو دا ښایست هم الله راکړی دی. آدم له الله مینه ورکړې ده، مینه هم ولا الله ورکړې. نو په قسمت کې یعنی د قسمت په ویش کې زمونږ نه بختور څوک شو؟ انسان شو. ځکه چې دغې مینې موږ هم د الله مخلوق یو، انسان هم د الله مخلوق دی، خو الله سبحانه وتعالی سره وکړو انسان سره یې مینه شروع کړه، دله یې مینه ورکړه او مینه ورسره کوي. اوس الله چې الله خالق دی او الله سبحانه وتعالی دایمي ابدي خالق دی او ابدي ذات ته هغه له فنا نشته دی. نو الله چې د کوم سیس سره یا د کوم مخلوق سره مینه کوي نو هغه به دایمي نه لکه مخکې به نه و، خو چې د کلي نه په وجود کې راغلی دی نو دله بیا فنا نشته دی، ځکه چې د ده سره یو داسې ذات مینه کوي چې هغه لافاني دی. نو الله سبحانه وتعالی د انسان سره مینه کوي، الله لافاني ذات دی. نو ځکه د انسان له الله سبحانه وتعالی داسې وجود ورکو، روح چې ورته وایي، چې هغې له فنا نشته، انتقال شته دی، فنا نشته دی. نو کاش سپوږمۍ وزرېده د انسان د قسمت ته چې کاش موږ له الله سبحانه وتعالی دغه مینه راکړې وې چې زموږ وجود هم همیشه همیشه دپاره برقرار وي او همیشه همیشه د مینې ډک ذات یعنی الله هغه زموږ سره مینه کولی او موږ د هغه سره وفا کولی. نو هم دغه عرض بیا کوي د سپوږمۍ چې زه به په خندا ورکم دا خپل ښایست د کمال، ماله که یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال. مینه څومره قیمتي سرمایه ده، څومره لوی دولت دی په کائناتو کې. الله سبحانه وتعالی صرف او صرف د انسان سره مینه کوي، نو ځکه انسان له فنا نشته دی، دله انتقال دی. نور سپوږمۍ غرونه اسمانونه دا چې څه هم دي ښایسته ډیر دي، خو چونکې الله د دې سره مینه نه کوي او په دې کې استعداد نه دی ایښی چې دی د الله د مینې په بدل کې الله سره وفا وکړي، نو هر څومره ښایست چې د دې دی، هر څومره طاقت چې الله دوی له ورکړی دی، هر څومره هیبت چې الله په دې کې ایښی دی، دا به تمام یو ورځ داسې راشي چې تمام به خاورې شي، فنا به شي، بیا به څوک نوم نه اخلي او څه به پاتې شي؟ عاشق او معشوق به پاتې شي، انسان به پاتې شي، الله به پاتې شي، دقه دوه ښایسته به پاتې شي. دا ولې؟ ځکه چې دا انسان چې دی د الله څه دی؟ دی د الله معشوق دی، الله پې مین دی. نو چې الله پې مین دی نو الله د یو ورځ دپاره ځان له مشغوله نه کتل، هغه ځان له ابدي مشغوله کتلې ده. نو ځکه د انسان له ابدي ژوند ورکو زما عزتمندو. سپوږمۍ دغې ته وزرېده چې زه به په خندا ورکم دا خپل ښایست د کمال، ماله که یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال، دا زموږ د ښایست زه به دا خپل ټول ښایست په خندا په خوشحالۍ ورکم. که چېرې ماله څوک د دې خبرې ضمانت راکړي چې الله به د سپوږمۍ سره هم یو څاڅکی مینه وکړي، ځکه چې د الله بې حسابه لوی دی، نو د هغه یو څاڅکی مینه هم بې حسابه ده، د هغې څوک حدود نشي معلومولی. نو دغه خاص مینه چې ده د الله هغه هم د سپوږمۍ دپاره کافي وه او سپوږمۍ به همیشه همیشه دپاره یو امر ثابت شو، خو سپوږمۍ ته او مخلوق ته دغه هم نصیب نشو د انسان نه علاوه. نو زه به په خندا ورکم دا خپل ښایست د کمال، ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال باندې مینه غواړم چې الله ته زما سره مینه وکړه، خو نه الله ورسره مینه نه کوي، هغه له ښایست ورکو په ویش کې. او ولې دا سپوږمۍ تمام ښایست څومره خوږ شی دی، ښکلی شی دی، دا ټول ښایست دا سپوږمۍ ولې په خندا په خوشحالۍ ورکوي د مینې د یو څاڅکي په بدله کې؟ ځکه مینه حقیقت حسن سایه د حقیقت ده. مینه چې ده، مینه حقیقت حسن سایه د حقیقت ده. حسن له زوال شته، مینه نه لري زوال.
دا مینا دا حقیقت دی. حقیقت څه ته وایي؟ کوم څیز لته فنا نه وي. نو الله سبحانه وتعالی خو د مینې سمندر دی او هغه مینو نو د ځان د مشغوله د پاره هغه یو مخلوق لا وجود ورکو چې هغه ته انسان ویلی شي. انسان مانس ده یار، د چا یار؟ چا چې پیدا کړی دی. نو الله ځان له یار وکتو. نو دغه یار الله چې کتلی دی دا د 50 کلونو د پاره نه دی کتلی، بلکې دا دایمي طور همیشه د پاره الله سبحانه وتعالی ځان له یار پیدا کړی دی. څه د انسان په شکل کې خلق وایي کنه چې فلانه پیغمبر صرف د الله محبوب او فلانه ولی الله محبوب. نه، هر انسان د الله محبوب دی. زما عزتمندو، یوازې پیغمبران د الله محبوبان نه دي، یوازې ولیان د الله محبوبان نه دي. تاسو په الله یقین وکړئ، هندوم د الله محبوب دی، سیکوم د الله محبوب دی، يهودیم د الله محبوب دی، مجوسیم د الله محبوب دی، او عیسایم د الله محبوب دی. دا بیا خبره ده چې څوک وسره په مسلمان کې وسره هم څوک وفا ونه کړي، نو هغه ځان له خبره ده چې الله ته به ونه رسي. خو چې چا ورسره هم وفا وکړه، دا تمام د الله محبوبان دي. چې څوک ورسره وفا وکړي بس هغه به ورسي. نو مینه حقیقت حسن سایه د حقیقت ده. دا مینه څه ده؟ دا الله سبحانه وتعالی حقیقي ذات دی. دا هغه مینه حقیقي مینه ده. هغه ځان له محبوب پیدا کو، څه حقیقي محبوبي پیدا کو، دایمي محبوبي پیدا کو. او حسن له زوال شته، مینه نه لري زوال. نو د دغه مینې په برکت باندې به دا مخلوق چې دا مینه چې الله چاله ورکړې ده، دی به ابدي دایمي توګه باندې به دی ژوندی، مزې به د الله د معیت نه اخلي. او حسن چې دی خو به ختم شي. حسن له زوال شته، مینه نه لري زوال. دا سپوږمۍ وایي چې زما ښایست، ستورو ستاسو ښایست، د اسمانونو د ځمکو ښایست دا به ټول ختم شي، ضرورت په پاتې نه شي. ځکه چې انسان به بیا په دې دنیا کې نه اوسي، به د الله سره د الله په معیت کې اوسي. جنتونه چې ورته وایي، نو هلته د سپوږمۍ، د ستورو، د نور او د اسمانونو ضرورت نشته دی، او د ځمکې. نو دا تمام ښایست به ختم شي او صرف دوه یاران به پاتې شي، محب او محبوب، الله او انسان. زما عزتمندو، دا یوازې لکه دا خبره نه ده چې په دې کې موږ ظاهري حسن والو او بیا ظاهري مینه واخلو. لکه الله چې زموږ سره مینه کوي په ظاهره کوي. حسن هر څه ته وایي. لکه موږ کو ګورو کنه څوک چې د الله دین زده کوي بل ته ښایي، دې ته عالمانان وایي، شیخان، پیران. نو چا چې علم اكو دنیاوي علم دی او اكو دینی علم دی، دغه چې چا حاصل کړی دی په لوی لوی هدو باندې دی، دغه یو حسن دی. بیا په دغه انسانانو یا دغه انسانانو په بدله کې چاله چې الله علوم ورکړي دي، نو یو بل انسان دی چې هغه له الله خپله مینه ورکړې ده، یعنې په ځان یې مین کړی دی، د غني خان په شان، د رحمان بابا په شان، دغه په ځان باندې مین کو. نو دا کم انسان چې په انسانانو کې چې کم انسان په الله مین شي، الله خو په هر انسان مین دی، خو چې کم انسان په الله باندې مین شي، نو دا څومره انسانان چې د علومو خاوندان دي، دا بیا دې د الله دی ولی ته ځیریږي، د تصوی د الله ولی ورته وایي. الله خو د هر چا ولی دی، هر چا مین دی، خو خصوصي معامله بیا د چا سره کوي چې څوک ورسره وفا شروع کړي. نو په دې انسانانو کې چې څوک هم د الله سره مینه شروع کړي، بس خبره دو طرفه شي. یو مینه یک طرفه هی کنه، بله کلی خوږه مینه او حقیقي مینه کومه چې دو طرفه شي. چې کله مینه دو طرفه شي، نو دا انسان په انسانانو کې د امتیاز حاصل کی، دته بیا د الله ولی وای، او د الله ولی ته علما هم زیریږي، پیران ورته هم زیریږي، سکالران ورته هم زیریږي، او بادشاهان ورته هم زیریږي.
تاجران ورته هم ځیریږي او زمینداران ورته هم ځیریږي، خانان ورته هم ځیریږي. هر څومره مشهور خلق چې دی، هر څومره مالدار خلق چې دی، او هر څومره یاد خلق چې دی، هر څومره پړه لیکه خلق چې دی، هغه ټول چاته ځیریږي؟ هغه انسان ته ځیریږي کوم انسان چې د الله سره مینه کوي. لکه غني خان د الله سره مینه کړې ده، نو د غني خان په خپل خاندان کې باچا خان هم دی، ولی خان هم دی، علي خان هم دی، سپندیار خان هم دی، مل خان هم دی، نور هم دی، الله دې علوم ورکړي. خو 200 ویډیوګانې ما په غني خان کړې دي، په ولی خان باندې بچا 200 ویډیوګانې نه کړې، په سپندیار خان باندې بچا 200 ویډیوګانې نه کړې. داسې څومره مفتیان دي، مفتی محمود صاحب دی، مولانا فضل الرحمن صاحب دی، قاضي حسین احمد صاحب په پښتنو کې دی، سراج الحق صاحب دی. نو په یو تن باندې با 100 ویډیوګانې هم نشوي، او دا صرف ما په غني خان باندې 200 ویډیوګانې وکړې. دا ولې؟ نو دا مقام چا ورکړی؟ د څه د برکت؟ دا مقام الله ورکو غني خان له، او د مینې د برکت یې ورکو. ځکه چې کو چاله علم ورکړي، کو چاله هدا ورکړي دا، کو چاله دولت ورکړي دی، کو چاله شهرت ورکړي، کو چاله عزت ورکړي، کو چاله جیداد ورکړي دی. دا ټول حسن دی، او حسن له زوال شته، دا زوال پذیر دی، نن دی او سبا بني. مینه نه لري زوال. غني خان له الله سبحانه وتعالی مینه ورکړي وه، غني خان په ځان مین کړی و، او دغه مینې غني خان څه کو؟ امر یې کو. نو اوس هر سړی غني خان ته ځیریږي، هغه کو مولا دی، کو پیر دی، کو لیډر دی، کو مالدار دی، کو خان دی، کو نواب دی. نو د دې نظم معنا تاسو ته ما دا وویې، تشریح دا شو چېرې مینه څه ته وایي، حسن څه ته وایي. نو مینه هغه کیفیت دی د زړه چې کله د زړه توجه، د زړه مخ یو طرف ته شي، او هر طرف ته شو، او مجازي محبوب ته شو او که حقیقي محبوب ته شو. نو غني خان هغه فاسدي ده چې داغه د زړه مخ، داغه د زړه مخه چې دی که نه توجه، هغه الله طرف ته شو او الله په ځان مین کړی. نو دغه مینې غني خان له دومره دوام ورکو چې همیشه دپاره به غني خان یادیږي. نو دغه نظم چې ما په وړومبي ځل باندې کړی و، او په دا زمانه الله کړی، زه د ځان اړو خبر هم نه یم چې ما په دغې نظم ولې خبره کوله، او بیا خلکو ولې خوښ کړی دی. نو دا هم د دغې وجه وه چې الله سبحانه وتعالی په غني خان مین دی، او ما له هم د خپلې مینې نه څه برخه څه حصه راکړه، او د هغې په زور باندې زه د غني خان په کلامونو باندې خبرې کوم، او الحمدلله کار روان دی. نو دا هغه خبره وه چې تاسو سره مې شریک کوله. چېرې الحمدلله زمونږ د یوټیوب د چینل 1000 ویډیوګانې پوره شوې، او په دې کې زیات کار یعنې 200 ویډیوګانې دا د غني خان په نظمونو باندې دي. زما عزتمندو، دا د غني خان هغه وړومبی کلام و چې تاسو ته ما سره د شرح وړاندې کو، او دا دویم ځل نه بلکې سویم ځل دی چې زه په دې خبره کوم. نو که ستاسو خوښ شوي نورو ته یې ورسوئ. الله مو خوشحاله کړه.